په قطر کې د امریکا په پوځي اډې د ایران له برید وروسته د امریکا ولسمشر ټرمپ پر خواله رسنۍ د اسرائیل او ایران ترمنځ د بشپړ او ټول ټال اوربند اعلان وکړ. ټرمپ وایي اوربند پیل شوی او دواړو هیوادونو خپل پوځي عملیات کم کړي دي. د ټرمپ پیغام کې ویل شوي په 40 ساعتونو کې به جګړه رسما پای ته ورسیږي. اسرائیل او ایران تر اوسه پورې د دغه اوربند په هکله څه نه دي ویلي. د ایران او اسرائیل ترمنځ د جګړې 12مه ورځ په قطر کې پر امریکایي اډې د ایران پر غچ اخیستونکو بریدونو پیل شوه. تازه د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ قطر کې د امریکا پر لوی نظامي اډې العدید د ایران توغندیزو بریدونو په غبرګون کې دغه اقدام کمزوری یاد کړ. ټرمپ زیاته کړې چې په دې برید کې هیڅ امریکایي ته زیان نه دی اوښتی. هغه ویلي چې ایران له برید د وړاندې دوی ته خبر ورکړی و. ډونالد ټرمپ ویلي چې ایران ټول ټال 14 توغندۍ پر قطر ویشتلې دي چې له هغو څخه یې 13 توغندۍ شنډې شوي دي. د قطر دفاع وزارت په یوه خبرپاڼه کې ویلي پر العدید پوځي اډې د ایران توغل شویو توغندیو مخه نیولې او چاته پکې زیان نه دی اوښتی. په خبرپاڼه کې راغلي چې د قطر هوایي حریم او ځمکه خوندي دي او هوایي ځواک یې له ګواښونو سره د مبارزې لپاره چمتو دی. ایران دوشنبه د شپې پر مهال قطر کې د امریکا پر لوی نظامي اډې العدید توغندیز بریدونه وکړه. د ایران سپاه پاسداران ځواک په دې اړه ویلي چې دغه غچ اخیستونکي بریدونه د امریکا وروستیو بریدونو غبرګون کې شوي دي چې د ایران سولیز اټومي تاسیسات یې په نښه کړي وو. سپاه پاسداران ځواک ویلي چې ایران هیڅکله هم پر خپله خاوره او حاکمیت یرغل بې ځوابه نه پرېږدي. یاد دې وي چې العدید منځني ختیځ کې د امریکا لویه ستراتیژیکه نظامي اډه ده چې امریکا د سیمې د هوایي ځواک عملیات ترې رهبري کوي او زرګونه سرتیري یې هلته میشتي. نیویارک ټایمز ورځپاڼې ویلي چې ایران له قطري چارواکو سره د امریکا پر پوځي اډو د برید په تړاو له وړاندې همغږي کړې وه. دغه ورځپاڼې لیکلي چې ایران دغه اقدام د مرګ ژوبلې مخنیوي په موخه کړې وه. په راپورونو کې راغلي چې د قطر په امریکایي اډو کې هغه افغانان هم شته چې امریکا ته د کډوالۍ په پروګرامونو کې شامل دي. دغه راز د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ په یو پیغام کې د قطر له امیر څخه د هغو ټولو هڅو لپاره مننه کړې چې د په وینا د سیمې د سولې د ټینګېدو لپاره کړي دي.